چا تپوس کړی ده چې شعرونه ویل څنګه دي شعر نو یو خو هغه شعر ده چې اسلامي شعر وي د خدای پاک جل شانو حمد بیانوي د پیغمبر علیه السلام مبارک صفت بیانوي نو یقینا دا خو کار خیر ده او دا ثواب کار ده او کو کم کې کم شعرونو کې ته الکان او جنکۍ ستایې او داسې د ښځو صفت پکې کوي یا پکې د الکانو صفت کوي نو زمونږ فقهای کرام فرمایي دا ناجایز دي دا شعر دا ناجایز ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي لا یمتلی خیر دا بهتره ده د دې دپاره چې یو سړی وي د هغه خېټه د شعر نه ډکه وي د شعر نه وی دا د دې نه بهتره ده چې د وینو زو نه یې ډکه شي دا وینې زوې د دې شعر نه ویښې دي خو دا کله چې دا الکان او جنکۍ ستایي بعضې شاعران وي که نه ته پلانې یو دا ډنګری ده او دا پلانۍ داسې ده بعد یو ملا پکې راوتی ده ظالم تاسو په دې فیسبوک باندې کتلی وي هغه وایي دا ترنم او ټپې ویل جایز دي دا ته د خدای پاک نه یریږي وایي دا تاسو چې اذان کې ترنم کوئ او یا په تلاوت کې ترنم کوئ او ټپې وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي یو سړي دپاره دا ښه ده چې د ده دا ګېډه دا د وینو زو نه ډکه شي د دې نه چې د ده دا خېټه د شعر نه ډکه وي د هغې شعر نه چې هغې کې هلکان او جنکۍ ستایې یا زموږ دا کلچر کې بعضې اوس پکې بعضې یی که نه باچا خان یونیورسټۍ کې به درته وایي راشئ موږ به درته به ګانې بجانې ښیو او بیم باجې به درته ښایو هلکه ته دې له راغلی خدای دې تباه که نه دا خو حرام دي دا خو ناجایز دي چې کم شعر کې دغه صفت ته د ښځو کیږي یا د هلکانو کیږي زموږ فقهای کرام فرمایي دا ناروا دي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین